پاکستان کې د قهرجنو لاریونونو تازه جزئیات، پوځ ته د واک سپارل او د طالبانو غبرګون. وايي روان وضعیت باید مهار شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ټویټر له لارې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په تړاو چې لاریونونه پکې شوي او په ځینو برخو کې په تاوتریخوالي هم اوښتي خواشیني څرګنده کړې ده. د دغه وزارت په ټویټ کې لیکل شوي د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم هیله کوي او روان وضعیت باید مهار شي. په دغه ټویټ کې همدا راز راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت په روان وضعیت کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه خپلو استازوالیو ته لازمې لارښوونې کړي. بلخوا د پاکستان صدراعظم عمران خان یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو نن په یو ځانګړي مرکه کې راڅرګند شو. خان پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل او هغه یې سیاسي انګیزه وبلله. نوموړي نن د محکمې پر ځای د پولیسو په یو مرکز کې په داسې حال کې حاضر کړل شو چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د محکمې د پریکړې له مخې عمران خان ته رسما 8 ورځې بند ورکړل منظوره کړه. د عمران خان د نیولو په غبرګون کې قهرجن لاریون کې تر اوسه 4 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د خان پلویانو د هغه د نیولو په غبرګون کې قهرجن لاریون کې تر اوسه 25 د پولیسو موټر او 14 حکومتي ودانۍ سوځول شوي. د عمران خان د نیولو په غبرګون کې قهرجن لاریونوالو د پاکستان په ملي راډیو هم حمله کړې، د خبرونو خونه یې رنګه کړې او په اداره کې د یوې نړیوالې رسنۍ دفتر هم لوله کړی. بلخوا پنجاب، پښتونخوا او اسلام آباد کې واک پوځ ته سپارل شوی دی. پوځ په تازه بیان کې ویلي چې د حکومتي ادارو سوځول ورته د منلو نه دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.